په خوست ولایت کې د روغتیا په برخه کې د خصوصي سکتور پانګونې مخ په زیاتېدو دي. په همدې لړ کې د ذهین د ماشومانو د درملنې عصري مرکز په رسمي ډول خپل فعالیت پیل کړ. د ذهین د ماشومانو د درملنې عصري مرکز مسؤلین وایي د دغه مرکز د جوړېدو اساسي موخه ماشومانو ته د معیاري عصري او باکیفیته روغتیایي خدمتونو وړاندې کول دي، څو د درملنې لپاره د ناروغانو اړتیا نورو ولایتونو ته کمه شي. اوسنیو شرایطو کې خو سره د دې چې طبابت ته د ولس ډېر زیاته اړتیا ده چې پرمختللي حالت ته لوړ شي. همدغې ضرورتونو ته او د ولس ضرورتونو په پام کې نیولو سره موږ هم دغه هڅه ده چې خپل کلینیک مو پرانستو او وسرڅان کې په راتلونکي کې هم یو داسې فلروستا روغتون ترې جوړ کړو چې ټول هغه معاینات چې په کابل کې یا په نږدې ګاونډیو ولایتونو کې نه کېږي هغه موږ دلته اجرا کړو. وسرڅان کې هغه تشخیصونه د ولس په باور او همکارۍ سره ترسره کړو. بلخوا د خوست د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي د خصوصي روغتیایي مرکزونو زیاتېدل د روغتیایي خدمتونو د کیفیت په ښه کېدو کې مهم رول لري. د دوی په خبره د خصوصي سکتور پانګونې د ډاکټرانو او روغتیایي مرکزونو ترمنځ سالمه سیالي رامنځته کوي چې ورسره خلکو ته د غوره او معیاري روغتیایي خدمتونو د وړاندې کولو زمینه هم برابریږي. په مارکیټ کې که چېرته خصوصي خدمات زیات کړی شي او په دې کې څو توپیرونه پرمختګونه راتلی شي. یو خو دا چې د دوی تر مابین سالم رقابت رادرومي د ډاکټرانو تر مابین، او دوم طرف ته خدمات معیاري کېږي. بل غوښتنه مو د ځوانانو څخه دغه ده چې راووځي او خپل خدمات د مظلوم ولس په مخ کې عرضه کړي تر څو د هغې نه د خوست مظلوم ولس بلکې ټول افغانستان مریضان مستفید شي. د روغتیایي چارواکو په باور که د روغتیا په برخه کې د خصوصي سکتور پانګونې همداسې دوام ومومي نو په خوست کې به روغتیایي خدمتونه لا معیاري شي، د خلکو د درملنې اسانتیاوې به پراخې شي او د ولایت روغتیایي سکتور به نور هم وده وکړي.